سلامونه قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، موږ یو څو ورځې مخکې د یو ملکي ویډیو شیر کړی و چې مېړه یې نه و چېرته تللی و کار ته، او پته یې نه و چې چېرته تللی دی، او ټول لورګانې وې او یو ملکی و. نو د هغې ویډیو موږ شیر کړی و، یو بااحساسه ورور ورته مرسته لېږلی دی. نو دغه مرسته موږ دغه ملکي ته ورکوو او د دې احساسات له تاسو سره شریکوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې ښه یې؟ دی اوسئ، مننه. مېړه دی نه دی راغلی؟ نه دی راغلی. معلومات یې ونه شول؟ نه. ښه شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ هماغسې دي نو چې څنګه مخکې وو. موږ ستاسو ویډیو شیر کړی و، نو یو ورور مرسته رالېږلی دی. د دې څخه مخکې چې دغه مرسته موږ تاسو ته ورکړو، زموږ نه مخکې تاسو سره چا مرسته کړې ده؟ نه هېچا هم نه ده کړې. کور کې اوس څه لرئ؟ نه. نو دغه مرسته چې دی هغه بااحساس ورور رالېږلی دی، څومره ترې خوشحاله یو هغه ورور چې مرسته کړې ده، هغې ته تاسو څه ویل غواړئ؟ هغې چې چا موږ سره مرسته کړې، هغې سره د الله مرسته وکړي. خدای دې ډېره ورته ورکړي چې چا څوک زموږ په درد لګېدلی دی، او الله دې ورته کامیابي ورکړي. نور هم خدای دې ورسره ښه وکړي چې چا زموږ د غریبي و عاجزي سره کومک کړی دی، او ډېره بېوسي هم ده. خدای دې هغو ته نور هم ورکړي چې چا موږ سره دا کومک کړی او مرسته یې کړې ده. نو موږ خو دغه سودا راوړی و، نو اختر هم را روان دی، او تاسو وویل چې زه لږ مریض یم، نو نیم مې سودا راوړو او دا پیسې مو واخلي. دغه پیسې وشمارئ. مریضي هم ډېره ده او دغه د اعصابو تکلیف هم لرو. پنځه. دا د دې لپاره مو راوړو چې اختر را روان دی، خپله مریض یې، سبا مو په کار شي، ماشومانو ته به څه اخلئ. خدای دې تاسو سره کومک وکړي، خدای در سره ښه وکړي. Daktari, tu ci گفتنی داری و روزگیران داشتی؟ حالا خوار چه زحمت چی گفتنی داری برای مردم که کسی کمک کرد؟ کسی که من کمک کرده خدا کش کمک کنه، خدا خیلی مریض باشه. اونا پیسه آورد بابرد کالام دیگه چبلی هم دیگه. خوب بری قدرمنو هیوادوالو، د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه چې دغه مرسته دغه ملکي ته لېږلی، او هیله کوم چې تاسو هم مرسته وکړئ. څرنګه چې هماغه ورور ویلی و چې سودا ویسي، نو هغه د اوړه هم دی، چیني هم دی، دال هم دی، وچ چای هم دی، مکروني دی، او ماچس دی، مالګه دی، د هر څه دی. همدارنګه پیسې مو هم ورکړه، ځکه چې اختر را روان دی، داسې ډېر ضرورتونه به وي. نو دا ټول مو ورته ورکړی و. د هغې ورور څخه نړۍ مننه کوم، الله دې ورته ډېره درکړي، تل کامیابه اوسي. نو هیله کوم تاسو هم مرسته وکړئ. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه.